أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله فمن استر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. دې سره دا مخکې آیت هم و. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. دې آیت مبارکه کې مؤمنان ته خطاب کړلی شی دی، د عام خطاب نه پس دوباره خاص خطاب چې مؤمنانو کم چې حلال او پاک رزق دی دغه خورئ او د الله تعالی شکر ادا کوئ. فرمای یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو کلو خورئ من طیبات حلال پاک ما هغه رزقناکم چې مونږ تاسو ته رزق درکړی دی واشکرو لله او د الله تعالی شکر ادا کوئ. یعنی دغه نعمتونه چې کم تاسو استعمالوئ په دې باندې الله تعالی شکر ادا کوئ او د الله تعالی شکر ادا کول دا دي چې دغه نعمتونو د خوراک چې کومه طریقه ده شرعي طور باندې هغه طریقه چې دا د هغې مطابق دغه استعمالوئ او د هغې چې کوم مسنون دعاګانې دي او کم مسنون طریقه د هغه استعمالوئ. ځکه چې شکر ویلی کېږي نعمت د منعم د منشا مطابق استعمالول. ان کنتم ایاه تعبدون کچری خاص تاسو هغه لر عبادت کوئ صرف هغه الله صرف الله تعالی چې دا معبود ګڼئ نو بیا پاک حلال رزق استعمالوئ او د الله تعالی شکر ادا کوئ. ځکه چې شکر دا د عبادت هغه سر دی. انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر. دی آیت مبارکه کې کم شیزونه چې الله تعالی حرام کړي دي هغه بیانوي او دا رد دی په مشرکین مکه باندې چې هغوی د ځان نه څه شیزونه هغه حرام کړي دا حام دی. یعنی کم اوخ با لس اوخې بلار بکړي نو هغه ته بیا حام وي نو هغه بیا آزاد پرېښودو چې دا د دې خوراک چې دی دا حلال نه دی. او دا شان صاحبه مختلف چې کوم دی نو څاروي چې هغه مختلف شرایط یې پای کې لګولي او د خپل طرف نه حرام کړو نو دا د هغې په رد کې ذکر کوي چې دغه شیزونه چې کم دوی د خپل طرفه حرام کړي دي دغه الله تعالی نه دي حرام کړي. الله تعالی خو دا شیزونه حرام کړي دي چې هغه دې آیت کې ذکر کوي او د دې نه علاوه چې کم شیزونه خلک حرام ګڼي نو دا به دوی هغه په الله تعالی باندې دروغ تړي. الله تعالی دغه شیزونه نه دي حرام کړي. فرمای انما حرم علیکم المیتة یقینا الله تعالی حرام کړي د په تاسو باندې مرداره. مرداره هغې ته ویلی کېږي چې کله یو څاروی د دې نه څاروی چې دی مړ شي او دا د شرعي طریقې مطابق ذبح نه کړلی شي دې ته مرداره ویلی کېږي. شرعي طور په شرعي طریقې باندې چې کم هغه ذبح کول دي هغه ونه شول یو څاروی مړ شولو نو دې ته مرداره وایي. د دې خوراک چې دی نو دا جایز نه دی. البته د دې نه سرمن ویستل هغه په کار راوستل دا درست دی یا د هغې هډوکي استعمالول پس کار راوستل دا هم صحیح دی. د هغې ویښته وړی دا هم په کار راوستی شي. ودمه او وینه دم مسفوح
بهیدون کی وینه چې د هغې خوراک درست نه دی. او حدیث شریف کې راځي چې دو مردارې دا زما د امت لپاره حلال کړل شوي دي او دو وینې زما د امت لپاره حلال کړل شوي دي. یو مردار چې هغه مهی دی چې بغیر د حلالې نه دا مړ شي نو هغه دای خوراک درست دی، یعنی عام طور میان خلک نه حلالوي. او دغه شانتي مولخ دا هم بغیر د حلالول نه د هغې خوراک درست دی. او دغه شانتي فرمایي چې دوه وینې لکه اینا چې دا په اصل کې جمشي وینه ده او تورې چې دام د وینې نه جوړ دی لیکن دا الله تعالی حلال کړي دي. ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر فرمایي چې خنزیر دا سراسر نجس دی. د دې ویښته اډوکي سرمن هر شی پلیت دی، د دې استعمال نه دی درست. البته فقها وایي چې د دې ویښته ډیر زیات سخت دي نو دا د ستن په طور باندې استعمالول د دې جایز دی. وما هغه اوهل چې आवाज اوچت کړلی شي لغیر الله د پار د غیر الله، یعنی هر هغه څاروی چې هغه د حلالې په وخت کې پای باندې د الله د نوم په ځای باندې د بل چا نوم واغستلی شي. لکه مونږ یو څاروی ذبح کوو نو مونږ وایو بسم الله الله اکبر، نو که یو سړی په دې باندې د دې په ځای باندې د بل چا نوم والي دغه څاروی چې دا حرام شولو، د دې استعمال نه دی درست. او فرمایي چې که پرس کې یو مسلمان هغه نه بسم الله الله اکبر ویل هیر شي او څاروی ذبح کړي دا یې خوراک درست دی، ځکه چې د مسلمان په زړه کې کلمه شته دی. او که چېرې قصدنې هغه بسم الله پرېږدي نو په دغه صورت کې د فقهاو اختلاف دی. فمن استر فرمایي چې دا شیزونه چې کم بیان شو دا خو حرام دي. فمن استر لیکن څوک چې مجبور شو، یعنی یو سړی په صحرا کې دی یا په سفر کې دی یا په حضر کې دی خو دته د خوراک هیڅ نه میلاویږي او د ولګي نه مرګ ته نږدې شو او د مرګ خطره محسوس کوي، نو که پرس کې په دغه موقع باندې ته مرداره میلاو شوه، وینه میلاو شوه یا خنزیر میلاو شو یا اوهل لغیر الله میلاو شو، نو دغه شیزونه دی هغه استعمالولی شي. لیکن دا استعمال به دی صرف د دې حده پورې کوي چې دی پې د مرګ نه بشي. نو فرمایي چې فمن استر څوک چې مجبور شو غیر باغین لیکن دی بغاوت کوونکی نه وي، الله تعالی قانون مني چې دا حرام دي او د دې خوراک نه دی درست، لیکن دی د مجبورۍ تحت خوري چې مړ نشي، نو فرمایي چې بیا جایز دی. ولا عادن او نه دی د حد نه تجاوز کوونکی، یعنی داسې نه چې دی د مردارو د حرامو خوند والي او بیا چې دی نو سره د دې نه چې دته حلال شی میلاویږي او دی بیا مغه خوري، نو دا نه ده صحیح. یا دی دومره خوراک وکړو چې دی په ځان حلال ته رسولی شي لیکن دی ته بیا مزې اخلي او خوري، نو دغه نه ده درست. نو فرمایي فلا اسم علی، نو بیا په د ګناه نشته دی که دغه حرام شیزونه د مجبورۍ په حالت کې استعمال کی. ان الله غفور رحیم، یقینا الله تعالی بخونکی مهربانه دی. الله تعالی د رحم تقاضا وا او د الله تعالی چون کې بخونکی دی نو په خپل دی قانون کې هغه اسانی راوستله چې په وخت د مجبورۍ کې خیر تاسو د دې استعمال کولی شئ. دا د الله تعالی د رحم د صفت تقاضا ده. یا ایها الذین آمنو، اے مومنانو، کلو خورئ من طیبات پاکیزه ما هغه رزقناکم چې رزق درکړی دی مونږ تاسو ته، واشکروا لله او شکر ادا کوئ د الله تعالی، ان کنتم ایاه تعبدون که چېرې تاسو
کچیر تاسو خاص هغه لري عبادت کوئ انما حرم علیکم المیتة یقینا حرام کړل شي د پتاس باندې مرداره والدم او وینا ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر وما او هغه ساروی احل چې اوچت کړل شي بي پاغي باندې نوم لغیر الله د الله نه علاوه د بلچا فمن نو هغه څوک استر چې دی مجبور شو غیر باغین نه دی بغاوت کوونکې ولا عاد او نه دی د حد نه تیریدونکې فلا اثم علی نو نشته دی ګناه په د باندې ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخون کې مهربان دی صدق